بسم الله الرحمن الرحیم. سراپی سافټویر ته راځو، ورته داخلیږه، یوزر پاسورډ ورته ورکوو، را داخلیږه. کله چې سافټویر نوی وي، هیڅ نه وي پکښې کې، نو اول د وارې موږ راځو تنظیماتو ته، سافټویر تنظیموو. راځو موږ اول د وارې موږ او تاسې باید د ټولو څخه مخکې مشتریانو ته راسو، د ټولو څخه مخکې وبخښئ کرنسي ته راسو. باید موږ خپلې کرنسیانې په سیسټم کې اضافه کړو. راځو تنظیماتو ته راځو او په تنظیماتو کې کرنسیانې، دلته موږ دا دوې دانې کرنسیانې لرو چې کلدارې او افغانۍ دي. نوې کرنسي اضافه کول باندې به کلیک وکړو او زه به دلته اضافه کړم، هلته کلدارې افغانۍ وې، زه به دلته هم ډالر ورته ولیکم، کرنسي سمبول به دا ورته ولیکو او لیمیټ به هم دونه یو لیمیټ به زه ورته ورکړم. د کرنسیانې څخه وروسته زموږ د خپل ضرورت په اساس باندې کرنسیانې وراچوو. که چیرې ستاسو ضرورت دغه درې کرنسیانې کولی شئ درې ولیکئ، او که مو لس کرنسیانو ته ضرورت وي لس دانې پکښې کې اضافه کړئ. هر څومره کرنسیانې چې ستاسې ضرورت وي، ستاسې پکار وي، هغه ټول ور اضافه کولی شئ. د کرنسیانو څخه وروسته راځو موږ د مشتریانو لیست، د مصرفات څخه لاندې د مشتریانو لیست وهو. دلته باید موږ اکاونټ ولرو، یو دانه حد اقل یو دانه د شرکت اکاونټ باید موږ ولرو، لکه دا چې موږ دلته جوړ کړی دی. که دا نه وي نو بیا سیسټم ایرر پیدا کوي، ځکه ټول سیسټم چې دی په اکاونټ باندې چلیږي. مین اکاونټ یو دانه باید لږ تر لږه باید یو دانه اکاونټ وي. که نه وي، نوي مشتري اکاونټ جوړول باندې به کلیک کړئ، دلته به نوم ورکړئ، دلته به تخلص ورکړئ، به ټلیفون شمېره ورکړئ، ایمیل ادرس کوم ورکوئ، او اکاونټ نمبر د یو څخه شروع کړئ، هر څه چې ستاسو خوښ وي، 00350 یا د 100 څخه یا د 0 څخه شروع کوئ. نو ادرس کوم ورکوئ، تذکره نمبر او عکس او دغه خو د شرکت ته نشته. زوړ حساب کې کوم راپورته کول نه، چې د شرکت بیلانس څو دی. نه کولی شئ افغانۍ ته راپورته کړئ، په افغانۍ کې رسیدګي څونه، بردګي څو ده. بیا کولی شئ ډالر ته راپورته کړئ، په ډالر کې به پرنسل رسیدګي څو ده، بردګي څو ده. نه کولی شئ چې هغه دغه رقم پکښې کې ورته انتخاب کړئ، ډالر انتخابوم، رسیدګي څو ده، بردګي څو ده، بیا هم بله کرنسي. نو په دې ترتیب باندې کولی شئ. اوس موږ د دې اکاونټ جوړ کړی دی، صرف د ثبت کړه بټن وپروئ، اکاونټ به جوړ شي. موږ دلته د مشتریانو اکاونټ جوړ کړی دی. کله چې راسم مشتریانو ته، مشتریانو کې زموږ سره یو دانه مشتری د حساب دی چې هغه د شرکت حساب په نامه باندې دی، اکاونټ نمبر یې 5 دی. ښه، اکاونټ کرنسي مو جوړه کړل، په دویم قدم کې مو مشتریانو کې یو دانه اکاونټ جوړ کړي د شرکت په نامه باندې، شرکت او تخلص حساب. اوس راځو تنظیماتو ته. تنظیماتو ته چې کله راغلو، اول د وارې پر برانچ باندې دلته کلیک کوو، ځکه باید موږ د دې برانچ لپاره خو یو اکاونټ وټاکو یا هم نوی برانچ جوړ کړو. که چېرته برانچ نه وي، نه اوس خو دلته موږ دنه د حاجي محمد خان صرافي په نامه جوړ کړی دی. که چېرې نه وي، شی نه وي پکښې کې، په نوي برانچ جوړېدل باندې به کلیک وکړئ، د برانچ نوم او د شرکت حساب به دلته ورته انتخاب کړئ، نو چې تاسو جوړ کړي شرکت اکاونټ ورته انتخاب کړئ، چې دغه شرکت حساب دی یا دغه برانچ، دغه برانچ د کمپنۍ حساب دغه یو دی، اکاونټ حساب یې دغه یو دی. دا چې بیا وروسته موږ وایو نه چې د دې ضرورت څه دی، نو بیا دا موږ او تاسو ته د دې ضرورت وروسته را معلومېږي. را به سم بیرته پر برانچ لیست باندې به کلیک وکړم او شاته به ولاړ شو. دغه دانه چې موږ جوړ کړی دی، دا به زه ایډیټ کړم او دا د کمپنۍ اکاونټ ورته انتخاب کړم. فرق یې نشته دوستانو کې جوړوو او کې ایډیټوو. اوس ما یو دانه جوړ کړی وو، نو ځکه به زه د شرکت اکاونټ ورته انتخاب کړم، دغه یو. دا د برانچ د شرکت اکاونټ شو. د برانچ څخه وروسته یوزر ته راځو، حاجي محمد خان برانچ دلته ورته انتخاب دی. که چیرې نه یې انتخاب، برانچ نه یې، نه نو دلته بیا هلته میسینګ راځي، یوزر وایي یوزر برانچ نه لري، نو دلته بیا باید برانچ ته راسي، هغه برانچ ورته انتخاب کړي د دا یوزر لپاره، چې پر مثال احمد یوزر دی او دغه برانچ ته داخلېږي، ځکه چې سافټویر خو چې دی هغه ملټیپل برانچ سپورټ لري. نه اوس سیسټم ټول آماده سو لیسته. دلته فکر کوم موږ حاجي محمد خان صاحب دا به دلته یې ورته انتخاب کړم، او دلته به هم مشتریان خو هم موږ انتخاب کړي وو. ښه، نور فکر کوم سم څه راوسم. زه دلته مشتریان لیست ته به راسم. د مشتریانو په لیست کې چې موږ تاسو را شروع کوو، د بیلانس څخه را شروع کوو. نه کله چې موږ د بیلانس څخه را شروع کوو، نو اول د وارې باید موږ مشتریان ورسوو. نوي مشتري ته اکاونټ جوړول باندې کلیک وکړو. کله چې دلته را کلیک کړئ، نو مې ورته ورکړو، فرض مثال عبدالستار تخلص یې، فرض مثال هوتک، د ټلیفون شمېره هم د ټلیفون شمېره سوله، ایمیل ادرس که مو چېرته ور اچوئ، ایمیل ادرس ور اچوئ، کوم دومره چې هغه څه پرېږدو، اکاونټ نمبر ګوره هغه یو د یو 2 دی، خپل اتومات وغوښتئ
ادرس به زه درته ولیکم کندهار د مشتري عکس کوم چې راپورته کوي دلته به کلیک وکړو بیا به هم د مشتري عکس ورته انتخاب کوو کوم نه راپورته کوئ نو د هغه څه چې د مشتري تذکره کاپي کوم چېرته درسره راپورته کړي دلته ورته انتخاب کړئ د مشتري لاسلیک کوم چیرې ورکوئ هغه دلته ورته انتخاب کړئ ښه اوس دلته عبدالستار خو ستاسو سره حساب لري تاسو خو بیلانس را ایستلی دی د ټول مشتریان لیست مو را ایستلی دی څوک قرضدار دي څوک هم د چا تاسو قرضدار یاست څوک ستاسو قرضدار دي دا ټول لیست تاسو را ایستلی دی ښه تاسو په لیست کې ګورئ د لیست څخه مطابق پر روان یاست کرنسي به ورته انتخاب کړئ فرض مثال عبدالستار دی عبدالستار ستاسو سره په کومه کرنسي کې بیلانس لري عبدالستار ستاسو سره بیلانس لري په ډالر کې فرض مثال په ډالر کې دی څو بیلانس لري په ډالر کې دی $10 بیلانس لري او دا به کلیک پر وکړو یو بله کرنسي ګوره د ډالر خو مرته راغلی چې هغه رسید لري $10 او دلته به هم کلیک وکړو اوس به RS کالدار وي نه په کالدار کې بیرته دی قرضداره دی بردګي دی نه څو بردګي کړی دی 3 لکه کالدار ګوره $10 موږ رسید ولیکئ چې $10 د زموږ سره پرتې دي ولې په کالدار کې بیا بیرته دی د شرکت قرضداره دی داسې حسابونه راځي بله کرنسي به مرته انتخاب پر دا جمع باندې مې کلیک وکړي بله کرنسي دغه الف فیچر د افغاني سمبول دی چې موږ انتخاب کړي په افغاني کې د ده پیسې که چېرې زموږ سره جمع یې خو هغه ورته لیکو فرض مثال د ده پیسې دي $10,000 کالدار د ده زموږ سره جمع دي په صرافي کې $10 را سره جمع دي $10,000 هم افغاني را سره جمع دي او 3 لکه بیا بیرته کالدار دی زموږ قرضداره دی ثبت کړه بټن پر ووهم اوس که راسم زه دلته بیلانس ته عمومي بیلانس شیټ ته راسمه ښه عمومي بیلانس شیټ ته دا دی رالو عبدالستار وتک دی هغه لري تقریبا د زموږ سره 10 لکه کالدار منفي دي افغاني هم 10,000 افغاني د زموږ سره جمع دي او ډالر هم $10 اوس که دلته وګورو د شرکت بیلانس دا خو عمومي بیلانس نو راوځي نه طلب بیلانس دی دلته ذمت بیلانس دلته 0 دی دلته طلب بیلانس وګوره څو دی او دا هم ذمت بیلانس دا به وروسته په بیلانس شیټ کې عمومي وایي خو دا د پیسې ته جمع دي که چېرې زه پر دې باندې کلیک وکړم د پیسو باندې دی موږ ته د کاته هم راته راخلاصي ګوره عبدالستار وتک دی دغه کاتې نمبر دی 12 دا هم رسیدګي د موږ سره $10,000 افغاني جمع دي که چېرې دلته کالدار انتخاب کړی به ماته دلته د کالدار بیلانس هم راخلاص کړي دا کسټمر اوپننګ بیلانس دی یعنې دغه د ده زوړ حساب دی ښه مشتري خو مو ثبت کړي یو بل مشتري به هم ثبت کړو بیا به نو راسو رسید و برد وکړو په دا رقم باندې تاسو باید خپل بیلانس ټوله را جمع کړي دلته یې راپورته کړي راځم دلته یو بل دنه مشتري ثبتومه د محیب الله په نامه باندې د محیب الله دلته تخلص به ورکړم ورته افغان موبایل شمیره نسته اکاونټ یې لري خپله دغه دی ادرس چې دی هغه به هم ورته ولیکو چې کابل عکسونه اوس نسته بیا چې هر وخت یې راغلی هغه ورته ایډیټ کړو بیا راپورته کړو د ایډیټ طریقه دلته وروسته وایو د ده زموږ سره زوړ حساب پروت دی په ډالرو کې دی زموږ سره په ډالرو کې بردګي لري زموږ دی قرضداره دی $10 په کالدار کې نور بیلانس دی زموږ سره نه لري که چېرې ولري خو نو پر دا جمع باندې کلیک کړو دومره کرنسي ورته انتخابو څه او که چېرې ونه لري بس هغه یوه کرنسي چې ورته انتخاب کړه دی به را ثبتوو نور محیب الله مو همدا دی ثبت کړئ محیب الله افغان زموږ سره ثبت شو دریم مشتري خو نو بالا هغه رقم زه ټول تاسو ته د بیلانس شیټ تاسو را ایستلی دی لیست ته پروت دی ټول هغه رقم ثبتوئ چې ثبت مو کړله ټوله بیا نو وروسته دلته راځي بیلانس شیټ ته راځي عمومي بیلانس شیټ کې ګورئ د خپل بیلانس شیټ سره دغه نو ما دلته سره ګورئ چې عبدالستار افغاني کې آیا واقعا هم دغه ونه دي که نه بیلانس شیټ سره ګورئ که اوکې بس ټیک مارک لګوئ کالدار دغه رقم ډالر دغه رقم محیب الله دا هم دغه رقم نه ګوره دا بیا دلته ډالر دی زموږ سره ښه اوس راځو دلته بېرته بیا د مشتریانو لیست ته رسو موږ څخه مشتریان رسولی دا نه مشتري راڅخه غلط ورسېدی یا نوم خراب ورسېدی یا هغه اوپننګ بیلانس یا هغه زوړ حساب چې موږ ته رانقلوو که نه هغه زموږ څخه خراب ورسېدی نو څه به کوو دلته راځو که چېرې نومان ډېر خو دلته په لیست کې نوم لیکو فرض مثال زه دلته لیکمه چې محب ما زه ولیکي دلته ماته محیب الله دی راپورته کوي صحیح سو محیب الله دلته ماته راپورته کوي اوس چم به کوم کله چې د ده سټیټمنټ ګورم خو زه پر دا سترګه باندې دلته کلیک کوم سټیټمنټ یې نه ګورم که زه پروفایل ګورم خو پر دا ځای باندې کلیک کوم نه چې د ده عکسونه او شیان ماته راسي معلومات یې راسي هغه هم نه ګورم ایډیټ پکښې کوم نو پر کلم باندې کلیک کوم د ده حساب مې غلط رسولی و دلته دا $10 نه و دا پر مثال دا $10,000 و زه خطا وتلی وم ما $10 رسولی و او که چېرې بیخي دا ډالر نه و افغاني وې موږ په غلطي کې فرض مثال ډالر رسولي دا کله کله دا امکان لري چې دا رقم پېښه شي دا افغاني وي موږ په غلطي کې دا $10 دغه $10 رسولي هغه لیکن اصلا کې دا 10,000 افغاني وي
کله کله انسان دا کوم اشتباهات کوي، نو که چېرې تاسو داسې کوم اشتباه درڅخه وشي په دا رقم باندې بېرته هغه ایډیټ کولی سي، یا هم په نامه کې تغیرات راوستلی سي بېرته، یا په تخلص کې تغیرات. ګوره دلته ما څخه تخلص هم غلط لیکل شوی دی، الف ف ف مې لیکلی دی نه، لیکن دا افغان چې دی هغه د ف څخه وروسته غین غواړي. اوس سم سو. ټلیفون شمېره که چېرې بیا وروسته دی راغلی، ټلیفون شمېره مو راچوله نه، اول د ورنه در سره ایډیټ کې ټلیفون شمېره دلته ور ولیکئ. دی دا دی وروسته راغلی، اول عکس نه و یا تذکره نه وه نه، وروسته تذکره راوړل، یا هم امضا نه وه امضا یې وروسته راوړل. هلته تغیرات ثبت کړئ. ښه، بیلانس شیټ په ټول په دغه ترتیب باندې ورپورته کوي. کوم چېرې اشتباه پکښې کول مشتریانو لیست به راسئ او دلته به یې هم په دغه ترتیب باندې به ایډیټ کړي لکه موږ چې دغه نور ایډیټ کړله. اوس نو که چېرې تاسو غواړئ چې د چا سټیټمنټ وګورئ نه، محب الله دلته لیسته په سرچ کې محب ولیکئ، دی خپل دلته پیدا کوي. سټیټمنټ یې ګورئ، کلیک ور وکړه. دا هم سټیټمنټ، دا د محب الله سټیټمنټ، محب الله افغان، دا د افغاني سټیټمنټ دی. کلیک دلته وکړه، دا هم کالداري، د کالداري حساب سو. دلته کلیک وکړه ډالر، دا د ډالر حساب سو. ګوره دی زموږ سره نه په ډالر کې حساب لري نه په کالدار کې لري. کوم فکر یې په ډالر کې زموږ سره حساب لري، هغه موږ بېرته ایډیټ کړي افغاني ته مو وړي. که زه چېرې افغاني راوړم په افغاني کې زموږ سره 1000 حساب لري، ځکه موږ د ډالر څخه واړو ایډیټ مو کوي افغاني ته. البته دغه د ایډیټ رایټ هر څوک نه لري، داسې نه چې ته فکر وکړئ چې هغه زموږ کارمندان چې زموږ سره کار کوي نه هغه دونه غټ تغیرات پکښې راوړي، نه هغه دونه رایټ نه لري. دا رایټ په تاسو پورې اړه لري، کوم چېرې ورکول دغه د ایډیټ او د ډیلیټ ته کوم پر بندولی سي. او دلته چې مشتریان لیست راسو پر دغه ځای باندې کلیک وکړو، دا د پروفایل عکس دلته موږ ته د پروفایل ښکاره کوي، دلته د محب الله عکس راته ښکاره کوي، لاندې ادرس کابل، اکاونټ نمبر، موبایل شمېره، ایمیل ادرس. که چېرې موبایل شمېره او ایمیل ادرس مو کړی هغه راته ښکاره کوي. د مشتری د تذکره کاپي دلته راته ښکاره کوي، د مشتری د لاسلیک کاپي دلته راته ښکاره کوي نه. او کوم چېرې دلته کلیک وکړئ سټیټمنټ یې راخلاص کړئ، سټیټمنټ راته راخلاصوي. نو دا د مشتریانو موډل چې موږ تشریح کړي. او کوم چېرې مشتری غوښتل چې ډیلیټ وکړو، نو په د ډیلیټ باندې به کلیک وکړو، آر یو شور یو وانټ ټو ډیلیټ، دا به ورته اوکې کړو او مشتری به ولاړ شي، بیا نه راګرځي. نو دغه د ایډیټ او د ډیلیټ رایټ موږ چیرې کولی سو دوستانو؟ تنظیماتو ته به دلته راسو، تنظیماتو ته چې راغلی یوزر ته به راسو. یوزر ته چې کله راغلو، نو یوزر چې کله موږ جوړوو، یو خو اډمین یوزر دی، هغه سره خو باید رایټ وي نه. کله چې موږ نوی یوزر جوړوو، فرض مثال زه نوی یوزر جوړوم د اسد په نامه باندې، یوزر نوم یې هم اسد دی. ښه، اسد وایي بیخي کم د یوزر نوم، اسد 1 2 3 وکړو. پاسورډ به هم ورته اسد ASAD 1 2 3 ورڅ ورکړم، اسد 1 2 3. د یوزر رول چې شته ساده یوزر دی، کوم اډمین انتخاب کړي، اډمین به دا معنا لري چې هغه څه کولی سي، نو ځکه دلته باید موږ ساده یوزر ورته انتخاب کړو. د یوزر ډول چې دی هغه به هم مکس لیست ورته انتخاب کړو، او برانچ چې دی هغه به حاجي محمد خان صرافي، یعنی دغه یوزر و دغه لیست کې و حاجي محمد خان یوزر ته د اطلاع سي، او فعال دی که غیر فعال دی، فعال ورته انتخاب کړل. ته نو لاندې راځو یوزر اکسس. ښه، نو دی به کوم ځای ته لاړ سي. فرض مثال دی یوازې چیش کولی سي کسټمر اکسس دلته به راسو، دی د مشتریان وګوري، سټیټمنټ دی وګوري، مشتری دی اضافه کړي، پروفایل دی وګوري. لیکن ګوري ایډیټ ډیلیټ موږ نور کوو، روزنامچه دغه رقم ګودې ګوري که نه، هلته ځکه روزنامچه یوازې ویب لري. ریسیوډ حواله، ترلاسه شوې حواله چې دی وګوري، اضافه دی کړي، لیکن ایډیټ ډیلیټ یې نسي کولی. استول شوې حواله هم دغه رقم نه، ویو اډ ورکړئ، ایډیټ ډیلیټ رایټ مور کوئ، چاته چې تاسو اعتبار نه پلرئ. خرید و فروش دغه رقم، برانچ اکسس دغه رقم چې د برانچ خواته لاړ شي. بیلانس شیټ دی وګورئ که یا کوم بیلانس شیټونه جوړ کړئ، موږ 3 رقم بیلانس شیټونه لرو، دغه 3 رقم بیلانس شیټونه جوړ کړئ، پروا نه کوي. دغه رقم جورنال دی وګورئ که یا روزنامچه حساب هغه دی وکړي، پرنټ دی هم کړي، لیکن اډ ایډیټ ډیلیټ هغه دی پکښې کې رسیدګي و بردګي اډ دی وکړي، یعنی رسیدګي جمع و خرڅ یا جمع و بنام دی ورسئ، و دی هم ګورئ، چاپ دی هم کولی سي، خو ایډیټ ډیلیټ یې نسي کولی. بس نور شیانو ته ضرورت نشته، دا ورته سبمیټ کوو. اوس به زه دلته لاګ آوټ سم، پر هغه یوزر به بېرته لاګین سم. اسد و په کوم 1 2 3 ورسره لیک، اسد 1 2 3 و یوزر یې او پاسورډ یې هم اسد 1 2 3 و. اوس په دغه داخل څه ګوره دی نورې صفحې نه لري، خالص په تنظیماتو کې دی تاریخ ډول بدلولی سي که یا هغه مو رایټ ورکړی دی، پارټنر رایټ موږ ته ځینې رایټ موږ درته ورکړی دی، خرید و فروش مو رایټ ورکړی دی، د مشتریانو رایټ مو ورکړی دی. دی اوس د مشتری ګورئ، مشتری دی نسي ډیلیټولی، نه ایډیټ کولی سي، لکه ما چې تاسو ته وویل نه، داسې نه تاسو داسې فکر وکړئ چې زموږ یو کارمند به راولاړ شي، زموږ ټول مشتریان یې را ډیلیټ کړي یا به ایډیټ کړي نه، دی هغونه اجازه نه لري. دی خالص سټیټمنټ کتلی سي، د مشتری حساب هم کتلی سي،
مشتری ته دلته راځي او بخښي پروفایل هم کتلی سي پروفایل ته دې کتلی سي سټیټمنټ ته دې تللی سي حوالې موږ رایټ ورکړي استول سوي حواله او راغلې حواله کولی سي چې دی حواله وکړي حوالې ثبتولی سي حوالې چاپولی سي لیکن ایډیټ یې نسي کولی ډیلیټ یې نسي کولی جورنال انټري دی کولی سي چې موږ درته رایټ ورکړي د روزنامچې ده چې دی جمع و خرڅ وکړي هغه هم کولی سي لیکن ایډیټ ډیلیټ یې نسي کولی ښه زه به بېرته راسم دلته مدیریت ته او د دې څخه به بیخي لاګ آوټ سو بېرته په خپل یوزر ته داخل سو ځکه نور مخته ځو خپل یوزر ته داخل سو ښه موږ اوس دونه کار کړی دی چې موږ جمله طلب بیلانس په افغانۍ کې 10,000 افغانۍ لرو که چېرې دلته کرنسي ورته تغیر کړم او په کالدار کې وګورم کالدار کې موږ زیمت بیلانس دونه لرو که چېرې زه په ډالر کې وګورم په ډالر کې بیا زموږ طلب بیلانس $10 دی ښه دا خو نو موږ ته طلب و زیمت به معلوموي دلته نایجیریا حوالې راته معلوموي دلته هم نایجیریا چکونه راته معلوموي کوم چکونه چې راغلي کیش سوي نه نایجیریا چکونه جمع د دخل نقد بیلانس راته ښکاره کوي او د دخل نقده بیلانس بغیر نایجیریا چکو څخه څه دی هغه دونه دی دا موږ ته راښکاره کوي او لاندې خونه د روزنامچې انټریانې دي چې موږ تاسې دلته کتلی سو ښه موږ خو د مشتریانو موډل وویلي او مشتریان خو موږ ثبت هم کړله بیا مو یو دانه بېرته ډیلیټ هم کوي یوزر ته اکسس ورکول مو هم وویل اوس به راځو نو جمع خرڅ وایو روزنامچه کې انټري کوو رسیدګي بردګي دلته راځو یا هم که هغه لاره درته اوږده وه دلته ولاړ واست پر دا ځای باندې کلیک وکړئ دلته چې مو کلیک وکړئ دا شارټکټ دی او پر رسیدګي بردګي باندې به کلیک وکړئ مستقیم ورته رالاست دلته که مو چېرې ډېرې انټریانې کولې نو به ډېرې انټریانې انتخاب کړئ په خاطر د دې چې بیا نو هر ګړی څخه د تاریخ د انتخابېدو ضرورت نه وي چې تاریخ انتخاب کړه رسیدګي یا برد انتخاب که نه اکاونټ انتخاب کړه شاید اکاونټونه ډېر اکاونټونه وي چې ته پسې ګرځې هغه اکاونټ دلته ته راوتکم دا دلته انتخاب کړي کرنسي خالص به کرنسیانې تغیره او مبلغ به تغیره نور به ضرورت نه وي چې ته هر ګړی دا شیان انتخاب کړې کله چې زما دلته اکاونټ انتخاب کړي او کرنسي مې افغاني انتخاب کړي دلته موږ ته خپله د هغه اوسنی پیلني مبلغ راته ښکاره کوي اتومات خپله که زه کالر انتخاب کړم زموږ سره څه حساب لري په کالر کې بیا دی منفي 10,000 دی که ډالر انتخاب کړم په ډالر کې دی زموږ سره $10 بیلانس لري یعنې د ده اوسنی موجوده بیلانس نو موږ ته دا درک معلومېږي نو که چېرې دی بردګي کوي یا پیسې غواړي پیسې وړي دلته موږ سره معلومېږي چې دی لري څو چې دونه غواړي ښه دا د پیسې راوړلې دلته به رسیدګي ورته انتخاب کړو ډالر یې راوړي دي او ډالر یې هم تقریبا $3,000 یې راوړي دي او تفصیلات کې بل تر سره ولیکو چې رسیدګي سترخان توسطي احمد بس دا غیر کمپیوټر ولیکو دا خو نو په تفصیل په تاسو پورې لري تبادله انټري وروسته په بل دویم پوسټ کې وایي دا ما دا دې ثبت کړي دا وچر چاپېږي او دلته یې وایم امضا مشترک کوي وایم امضا شرکت کوي دوه کاپیانې ایښودل کېږي صحیح دی ښه دا انټري خو موږ اوس وکړل اوس ګورم هلته ډېرې انټریانې انتخاب کړي وې نه نو تاریخ خو د معاملې ډول دا شیان نه وځي داسې کله کله پېښېږي چې مشتری چې تا ته ډالر جیم راوړي افغانۍ جیم راوړي کالدار جیم راوړي تومن جیم راوړي یورو جیم راوړي نو چې ته بیا بار بار د تاریخ انتخابوې معاملې ډول انتخابوې اکاونټ نمبر انتخابوې دا بیخي وخت ضایع کوي ډېر نو په دې خاطر هلته موږ ډېرې انټریانې یوه انټري انتخاب کړي نه کله چې تاسو غواړئ چې تبادله انټري وکړئ نه فرض مثال نو بیا تبادله انټري دا رقم کوه هم یک دو انتخابو چې د نن تاریخ رسیدګي کم حساب عبدالستار هوتک حساب ښه عبدالستار هوتک دی چیش غواړي دی ډالر غواړي غوښتل شوی کرنسي غوښتل شوی مبلغ څو ډالر غواړي دی افغانۍ غواړي دلته څو افغانۍ غواړي دی غواړي 10,000 افغانۍ یا 100,000 افغانۍ غواړي چیش یې راوړي دي ده په یوه کې کالدار یې راوړي دي د کالدار نرخ څو دی 2.215 دی فکر کوم داسې یو شی ورته ولیکو نه ټوټل 43,000 کالداره کېږي ګوره ده که چېرې داسې و چې یورو هغه هم بیا اړول نه په ډالر باندې بیا نو هغه تقسیمېږي یا هم د غوښتې کالدارې وې راوړې افغانۍ وې نو هغه بیا تقسیمېږي که چېرې د غوښتې کالدارې وې راوړې هم افغانۍ وې بیا نو هغه دغه کېږي نو 100,000 افغانۍ د غواړي راوړي یې دی باید نو 100,000 افغانۍ دی غواړي نو دی نرخ د افغانۍ 2.15 دی دی باید موږ ته 43,000 کالدارې راکړي تفصیل کې دلته لیکو چې ستارخان
کالدار دلته هر څه تفصیل خو نو په تاسو پورې اړه لري چې هر شي تاسو لیکئ نه. دلته ورته لیکو چې اورد کالدار او هم خواست افغاني. داسې یو لنډه جمله کوم چیرې ده دغه کول نه، دا به هم سبمیټ. اوس دلته وګورئ دلته دا ویچر سو چې سترخان کالدار یې راوړي دي، افغانۍ وغوښتلې، د 10000 افغانۍ واخیستلې، چې شي راوړې وې کالدار یې راوړې وې 240,000 کالدار یې سولې، نو بیا هغه ویچر دی نو د یې امضا کوي، شرکت یې دغه هم د رسیدګي بردګي چې دلته راسي، دلته هم هغه د رسیدګي د بردګي لیست یې چې تاته دلته د هغه د روزنامچې مکمل تاریخ واره درکوي نه، چې پر دا تاریخ باندې د 1499 د دویم پر 5 تاریخ باندې د معاملې ډول کریډیټ و او د 70 تک اکاونټ ته په دغه نرخ باندې دغونه پیسې جمع سولې راوړي، دغونه کالدارې وې او دغه هم تفصیل شو. ښه نو د کالدارې چې د کومه ځای څخه ورکول سولې و دته کالدارې چیرې ولاړه، دغه کالدارې راوړې وې زموږ ته، نو دا په سیستم کې چیرې ذخیره سولې او دته افغانۍ د کومې خوا څخه ورکول سولې. نو د دې لپاره راځو موږ د شرکت حساب چې ما تاسو ته ویل چې شرکت حساب مهم دی، اړین دی، هغه په دې حساب په دې اساس باندې ځکه دی تبادله اجرا کوي، خپله تبادله اجرا کېږي دلته. اوس بیا دلته وګورو رابسو موږ تاسو دلته د شرکت سټیټمنټ به دلته وګورو. د شرکت په حساب کې هغه راوړل سوي کالدارې جمع سوي دي او د شرکت حساب څخه هغه غوښتل سوي افغانۍ وتلي دي. ښه دا د شرکت افغاني حساب دی. د شرکت په حساب کې افغانۍ جمع سوي دي، کالدارې به وګورو. د شرکت حساب ده، د شرکت حساب څخه 43,000 کالدارې وتلي دي، ځکه چې د هغه غوښتي حساب 43,000 کالدارې غوښتي دي، مشتری 43,000 کالدارې غوښتي دي نه، دا پیسې د شرکت حساب څخه وتلي. نو شرکت په بدل کې چې راغله کله چې موږ دلته افغانۍ وګورئ تفصیل ته ګورئ چې سترخان اورد او کالدار خواست نه، دلته به تفصیل افغانۍ ورته انتخاب کړو کرنسي، بیا دلته وګوره د راوړې افغانۍ دي، موږ ته افغانۍ شرکت ته تسلیم کړلې، خو د شرکت څخه یې بیرته د کالدارې واخیستلې. نو د کالدارې چیرې جمع سولې دا هم باید موږ معلوم کړو. دا وړي خو نه دي نغدي، زموږ په دخل کې خو هېڅ تفاوت نه دی راغلی، دخل به په وګورو هلته زموږ په دخل کې به هېڅ نوع تفاوت نه راغلی. دلته به وګورو د ده په اکاونټ کې به وګورو، دلته کالدارې د ده په اکاونټ کې وګوره 43,000 کالدارې د جمع سوي دي، 43,000 کالدارې د ده جمع سوي دي. نو د دوی خو مخکې 3 لکه کالدارې پوروړي وو نه، بیا بیرته د 43,000 کالدارې د جمع کړي دي په خپل حساب کې، افغانۍ راوړې وې خو کالدارې د جمع کړي دي نه، بیلانس یې د دې راپورټ خپله 2,50,000 ته راغلی دی. دا جو کې سره هم په خلاصه وایي ځکه دلته اتومات تبادله اجرا کېږي، خپله سیستم خپل د تبادله اجرا کوي، تاسو ته ضرورت نشته چې فکر پکښې کې خراب کړي یا فکر پکښې کې وکړي، ځکه دوی ډېر دقیق روان دي سیستم حساب. ښه دا خو رسیدګي او بردګي لیست کولی شو چې دا هم ایډیټ کړو هم یې ډیلیټ کړو، او که وخت د زموږ څخه وچر غوښتی نه پر دغه پرنټ باندې کلیک کوو، دی دغه وچر چې دی هغه بیرته اتومات پر هر وخت باندې ورکوي. ښه دا خو هم د مشتریانو بخش سو. روزنامچه چې دا خو نو خپله اتومات دلته هم راځي نه، یو دغه روزنامچه وه چې دلته موږ درلود رسیدګي او بردګي روزنامچه جمع و بنام، هلته وي چې بیا روزنامچه بیا دلته چې هر څونه که خو ژورنال دلته چې هر څونه کارونه کېږي، هر څونه کارونه اجرا کېږي، هر څه اجرا کېږي، یو پیسې راوړي بل پیسې وړي بل تبادله اجرا کوي بل چک راوړي بل مصرف کېږي نه، مصارفات اجرا کېږي، کښتونه دغه راځي کمیشنونه راځي، هغه ټول دلته جمع کېږي چې پر دغه کار وسو، پر دې تاریخ باندې پر دغه تاریخ باندې دا وسو، پر دې تاریخ باندې دا وسو، موږ ته هغه حساب کتاب ټوله په لاس راکوي.